الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود بشوق باندي ويا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلمانانو عزت مندورونو جلسہ او دا پروگرام پس بارہ کی جوڑ دے او پس بارہ کی منعقد دے تاسو تا معلوم دا انشاءاللہ. علماء کرام با حاضری کی راضی با او تقریرون با کی علماء کرام حاضری کڑی دا ناستم دی. صرف دو خبر استاذ خدمت کی عرض کو، نور انشاءاللہ تفصیلی خبر با علماء کی دا ناست علماء کرامو او دا ناظم صاحب پا اجازہ باندے استاسو مخیطہ والا عزت مندو پدی موضوع خبر کوم چې د دنیا کی د انسان د ژوند مقصد سره الله پاک انسان دنیا کی د څه مقصد د لپاره پیدا کړ. دو خبرې یو دا چې د انسان د ژوند مقصد تعظیم لامر الله، د الله د حکم تعظیم کول، د الله د حکم قدردانی کول او د الله حکم ته لبیک ویل حاضرې ده. دا د انسان د ژوند ضروری مقصد. دویم مقصد د انسان د ژوند هغه شفقت او مهربانی علی مخلوق الله، د الله په مخلوق باندې او د الله په پیدا کړی انسان په انسانیت باندې
په دې باندې شفقت کول او مهرباني کول دا د انسان د ژوند اهم مقصد دی. عزتمندو تعظیم لامر الله او شفقت علی مخلوق الله د ځمکې په سر یو ډله تیره شوې ده. هغه ډلې ته هغه جماعت ته صحابه کرام وایي. د رسول الله شاګردان د دې امت او د ټولو امتونو د انبیاء کرامو نه رستو غوره بهترین خلق صحابه کرام دي. د هغې خلکو د الله امر تعظیم څومره د الله حکم باندې تعمیل کولو څومره به د الله د حکم تابعداري. زمونږ او ستاسو د ژوند د الله د تعظیم د الله د امر د تعظیم دا به سره مقایسه کو یو څو لنډې واقعي تاسو ته د صحابه کرامو بیانوم. صحابه کرامو کې یو صحابي دی حضرت عکرمه رضی الله عنه. دا د ابو جهل لعین زوی د رسول الله د ټولو نه لوی دشمن ضدي او عنادي دشمن هغه ابو جهل د رسول الله په دشمنۍ کې د ټولو نه زیاتې پیسې او زیات تاوان د لګولی دی. کله چې د پلار په بدر کې مردار شو او الله پاک د جهنم کندې ته برابر کو نو د زوی عکرمه د هغې نه وروسته رسول الله دشمني واغسته په سر باندې او سخترین دشمنو د رسول الله عکرمه په خپله هم رضی الله عنه وروسته به مسلمان شوی. دشمنی دومره حد کې وه چې د رسول الله سره یې سخته حسد او کینه وه. کله چې مکه فتح کېدله نو رسول الله د خلکو سره ډېره د شفقت معامله وکړه. خلکو ته یې ویله چې خپلو کورونو کې پاتې شئ، تاسو ته امن دی، تاسو پورې موږ نه لګېږو، مقابله مه کوئ. بس نور چې څوک په خپل ځای کې خپل کور کې دننه پاتې شو، بیت الله کې پاتې شو، په ځینې کورونو کې بند پاتې شو، بس دته امن دی. څه کسانو د مکې په فتح کې د رسول الله سره مقابلې ته راووته، په هغې خلکو کې یو عکرمه هم و. عکرمه هم د رسول الله مقابلې ته راوتلی، خو چې کله مقابله یې ونه شوه کړې او دا طاقت یې نه و، نو مجبوره شو چې مکه پرېږدي او وتښتي. په تیښته باندې روان دی او ځي، ښځه یې بیبي په کور پاتې وه. الله پاک یې ښځې ته په زړه کې د ایمان او د اسلام مینه واچوله او راغه او د رسول الله سره بیعت وکړو، ایمان یې راوړو. دا د عکرمه د تره لور وه. رسول الله ته فرمایي د الله رسوله عکرمه زما د تره زوی دی او زما ورسره ډېر محبت دی، ستا د یرې تښتېدلی دی، که ته ماله ضمانت راکړي چې ته به هغه له امان ورکړي او څه به ورته نه وي، نو زه به عکرمه تا ته راولم. رسول الله ورته فرمایي عکرمه ته امان دی، ورشه رایې ورکړي. ډېر لرې سفر یې کړی او ښځه یې روانه شوه، یو غلام یې د ځان سره کو او د څو شپو 15 د شلو د میاشتې په اندازه کې خپل خاوند رایسار کړو او ورته وایي راځه، ما رسول الله نه ستا ضمانت اخیستی دی، تا ته به څه نه وایي، تا ته امان دی. حضرت عکرمه واپس شو د خپلې بیبي سره. مهم مقصد او خپل مطلبي خبرې ته راځم. سفر په لاره باندې اوږد دی، څو شپې تېرې شوې. یوه شپه عکرمه او خپله ښځه په د شپې په ځای کې یوازې دي، ځان لري.
د خپلې بیبي نه د صحبت او د کوروالي مطالبه وکړه. اکرمه ښځه چې صحابیه ده ورته وایي چې نه هېڅ کله ته ما ته نږدې نشې راتلی، زه په تا حرامه شوی یم، ما اسلام راوړی، زه مؤمنه یم او ته کافر یې، ته لا نجس یې، زما او ستا په منځ کې موقت حرمت دی تر څو چې ایمان راوړي، زه به تا ته جایز شم، که ایمان را نه وړو انکار دې وکړو زما او ستا حرمت قطعي شو، ابدي شو. هېڅوک دلته نشته. د ښځې خاوند ژوند دی، ښځه به د خاوند نه، تاسو سوچ وکئ کم کسان چې واده والا دي مشران چې یوازې وخت وي د خپلې ښځې سره د خپلې بیبي سره په یوازې ځای کې وي، او انسان چې کله دغه حالاتو ته ورسېږي د عقل او دماغ په کوم ځای باندې شي، خو په دې وخت کې د الله امر او د الله حکم ته دا ښځه ذات دی، د 5 ورځو ایمان دی، د خپل خاوند نه خپلو عزت بندوي چې ته ما ته نږدې نشې راتلی تر څو چې تا ایمان را نه وړې. دې ته وایي تعظیم لامر الله، د الله حکم ته ودرېدل. ما او تا ته خو د ماشوم نه حیا راځي، د هغې په مخ کې غلا نه کوو، لیکن د لوی رب نه حیا نه راځي، هغې مخ کې غلا کوو. د یو ماشوم په مخ کې غلطې سترګې نه اړو راړو، لیکن چې کله ماشوم نوي بیا د هغه لوی رب نه حیا نه راځي، د هغې مخکې چې بیا څه کوئ. عزتمند دې ته تعظیم لامر الله نه وایي. حضرت صحابه کرامو دا د شراب حرمت علما ناستی تدریجي شوی دی. اول په مونځ کې منع شو، بیا د هغه د ګناه او د نفع خبره وشوه، بیا قطعي حرام شو. یو صحابي کیسه کوي، وایي موږ کره میلمانه راغلي وو، د شرابو قطعا حرمت لا نه و راغلی، نو عام طور دا عادت و چې ډوډۍ به میلمنو وخوړله بیا به م شراب راواخېسته په جګ کې او جام به راسره او میلمنو له به م شراب تقسیمول. وایي په دې دوران کې جګ زما لاس کې دی او جام مې په بل لاس کې دی، ملګري ناست یو دوی له زه شراب تقسیموم. په کوڅه کې آواز وشو، وایي واورئ د الله د رسول له طرف نه پیغام دی، د الله حکم راغی چې شراب منې دي. په لاس کې نیولې جام بیا چا خولې ته وې نه وړه، د جګ نه اورېدلي ډک شراب د چې جګ ته ډک ته چا جام ته بیا وانه چول، کوڅو ته راووت او کوڅو کې وغورځول، توی که دې ته تعظیم لامر الله، د الله حکم ته تعظیم کول، لبیک ویل. حضرت حمزه رضی الله عنه چې شهید شو، ډیر په سختو حالاتو کې د هغې شهادت شوی دی، مسلی شوی ده، شونډې، غوږونه، سترګې، پوزه، زړه یې د هر څه د دې نه راویستي وو، غوڅ کړی و. رسول الله امر کړی و، وایي د احد شهیدانو ته چې څوک راځي خبردار چې د حمزه لیدو ته څوک پرې نه دی، حمزه لیدو ته به څوک نه راځي. دا نه وي چې څوک په زړه باندې کمزوري وي او یو څه بل مشکل ته جوړ نه شي. خور یې راغه حضرت صفیه رضی الله عنها، کله چې راغه زوی ور وړاندې شو، وایي مور بیبي وایي مه راځه، د حمزه لیدو ته مه راځه. دا خپل زوی داسې دیکه کو ویې غورځاو او را وړاندې شوه، روانه شوه. وروسته نه پسې دې زوی غږ وکړو، وایي د الله د رسول امر دی چې حمزه لیدو ته به څوک نه راځي. یو قدم یې په هوا کې یو په ځمکه و، په هغه هوا کې قدم پاتې شو، بېرته وروسته یې شوه، ستنه شو. وایي د الله د رسول امر راغی، بس بیا ترې نورې خبرې شاته وغورځېدې. عزتمندو، نن خو ما او تا د قرآن مقابله کې خپل عقل غږو، خپل فکر، خپل سوچ غږو. دې خبرې له ډېر تکړه یو مولوي صاحب تکینو د دې مسئلې تپوس وکړه، دې دپاره خو یې نه کوي چې زه پې عمل وکړم، خو هسې شیطان دې ځان نه جوړ کړی، شیطانت ته تپوس کوي، دې دپاره یې نه کوي. زه به سبا یو مجلس کې ناست یم، بیا به خلکو له ویم چې دا مسله ما ته معلومه ده. دا دین زده کول، دا علم زده کول د دې دپاره نه دي چې ته پې شیطانت کوه. ته سبا د خلکو مخکې ووایه چې زه په دې مسله پوهېږم،
عزتمند مسله وګدا دا بس دا یو شق ختم دا بل لنډر ته بیانوم. نو تعظیم لامر الله دی ته وای کله چې ستا غوږونو ته د الله امر ورسېدو چې ته ورته لبیک وې، دا د مسلمانۍ دا د انسانیت اصل تعبیر دی او اصل تعریف د مسلمان دا دی. عزتمندو دویم شفقت او مهرباني علی مخلوق الله، د الله په مخلوق مهرباني کول، شفقت کول، هغوی ته خیر رسول. توجه کوي الله مبارک د الله په مخلوق به مهرباني کوي، هغه که هر څوک دی. لنډ تعریف در تکوم، هر مسلمان هر انسان ته ستا خیر ورسیږي، که مسلمان دی که کافر دی. مسلمان لدی دا خیر ورسیږي چې هغه نه ضرر دفع کی نفع ورکړي، کافر لدی دا خیر ورسیږي چې اسلام ورسي، او د مسلمان نه د کافر شر دفع. عزتمندو هیڅ چاته به د شر اراده نه راغله، او الحمدلله په دې میدان کې د الله د رسول صحابه کرامو د الله په مخلوق دومره مهربانه وو، د الله په مخلوق دومره مهربانه وو چې کله وطن بچی اهل عال ټول پرې خودل او د الله مخلوق ته او منګ او تاسو ته کلمه صحابه کرام را رسولې ده، دا د هغوی شفقت او مهرباني. نن په هغې میدان کې الحمدلله د امت علما مخلص خلک دا ولاړ دي او د الله په مخلوق مهرباني کوي، د الله دین خلکو ته رسوي. ګورئ دا د الله شفقت او مهرباني په ځان باندې وګڼئ. حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه یو ډېر نیک بزرګ تیر شوی دی. یو ځل یې وایي د خپل ښار نه د سمندر په طرف باندې ووتو او د سمندر غاړې له چې ګرځي پیدل روان دی او څه ملګري ورسره دي، سورلی نشته ورسره. په دې کې څه ځوانان په کشتۍ کې سواره دي او کشتۍ کې روان دي. نو په جنید بغدادي رحمت الله علیه پورې وخندل، خنده یې ور پورې وکړه چې پیدل روان دی. سپک نظر یې ورته وکړو، په سپک سوچ یې ورته ولیدل. مریدان یې ورته وایي جنید بغدادي رحمت الله علیه ته، وایي ته خو د الله ولی، وایي دې خلکو ته خیرې وکړه چې الله یې هلاک کړي. دې خلکو ته خیرې وکړه، په دریاب منځ کې دي، الله به په کشتۍ غرقه کې هلاک بشي. جنید بغدادي رحمت الله علیه دې ملګرو ته وایي راځئ کښېنئ. چې کښېنول وایي لاس اوچت کړئ، دعا وکړئ. لاس یې چې اوچت کړو، کریم ربه دغه خلک چې په دې کشتۍ کې روان دي ځوانان دي، دا نه پوهېږي، خدای دوی ته هدایت وکړي. الله دا ستا مخلوق دی، دوی نه پوهېږي، دې ته هدایت وکړي. دې ته شفقت او مهرباني وایي د الله په مخلوق د رسول الله په امت باندې. عزتمندو نن په جماعت کې، په مدرسه کې، په خانقاهګانو کې، د دین په هر میدان کې څوک ولاړ دی په کمه تنخواه او په لږه تنخواه ستا بچي ته دین ښیي. ولې یې ښیي؟ ولې یې ښیي؟ ستا بچي ته دین ولې ښیي؟ عزتمندو دا ستا په بچي، په تا، ستا په کور، ستا په قوم باندې خفه کېږي، ستا د آخرت غم ورسره دی. دې ته شفقت او مهرباني ده. وایي ځینې خلک وایي مولوي صاحب فلاني مدرسه جوړه کړه او بس دا خو د ده ګټه شوه او دا د ده هر څه شو. عزتمندو ګټه یې دا ولې نه، خو د آخرت ګټه یې ده. په دې الحمدلله موږ عقیده ده او ایمان هم دی. خو چې دا ته کومه ګټه یې دی د دنیا ګټه که نه، دا اسې ته ځان سره غلط نیت لري، اسې په دوکه کې پروت یې. په دې مدرسه کې د چا بچي سبق وایي، قسم سره ووایي ایمان سره، د خان محمد قاري صاحب خپل بچی شته پکې؟ خو ټول ستاسو بچي، ټول د دې ولس او د دې قوم بچي. نو بیا د ده ګټه شو که ستا ګټه شو؟ ستا بچی چې حافظ شو، ستا شفاعت به کوي، ستا د خاندان او د قوم شفاعت به کوي که د قاري صاحب خان محمد شفاعت به کوي؟ ستا بچی چې نیک و دیندار او ستا کور به بې آبادي کې د قاري خان محمد کور به بې آبادي، ستا د کور او د قوم اصلاح به کېږي که د هغه به کېږي؟ عزتمندو دا د علماو شفقت او مهرباني ده په تاسو.
د دې قدردانی کوي دې تسبق مګور حضرت عبد الله ابن مبارک رحمه الله همدغه یو خبره کوم یو ځای کې روان دی د دشته ده سوکشتنه یو شپونکی یو ځوان هلک دی میږي ورسره دي رمه ورسره ده نو عبد الله ابن مبارک رحمه الله زړه کې راغی چې دا غریب خو په دې غره کې ګرځي د غره په لمن کې دا میږي پی چې ده به د دین نه خبرو کې خبره بني په دې واقعیا کې دوه مقصد دي دوه مطلب دي دی به د دین نه خبرې کې نه وي خبر نو تپوس یې وکړو ورنه وایي ماشومه یا ځوانه اتعرف ربک خپل رب پیژنې دا ځوان ورته وایي چې دا هم نو خبره ده چې زه خپل رب پیژنم څوک به خپل رب نه پیژني دا نو څنګه عجبه تپوس چې دې زمانه کې چې ته خپل رب پیژنې نو ورته وایي چې رب پیژنې وایي چې او رب پیژنه خو وایي د څه نه پیژنې رب د څه نه پیژنې وایي زه رب د دې خپلو میږو نه پیژنم وایي د خپلو میږو نه رب څنګه پیژنې وایي د خپلو میږو نه رب داسې پیژنم چې زما دا څو تعداده 50 میږي دي دلته یو شپونکی یو مربي یو څوکیدار پکار دی او ضروري دی که زه د دې سره نه یم دوی به د ولږې نه مردارې شي دا به شرم خخوري لیوان به اخري څوک به یې پټې کړي 100 قسمه نقصانات به درته ورسي چې زما د 50 میږو یو رب یو څوکیدار ضرورت لري د یو خادم او د یو تربیت کوونکي ضرورت لري نو د دې ټولې دنیا مربي بنوي دا ټوله دنیا به بغیر رب وي دا ټوله دنیا به بغیر خالق او مالک وي عبد الله بن مبارک رحمه الله تعجب څه عجبه کیسه کوي دا ځوان خوند یې ورکو ورته بیا ورته وایي په څه کیفیت باندې د خپل رب پیژنې ستا د رب کیفیت څه دی د چا په شان دی ستا رب مثل یې څوک دی چا سره مشابهت دی ته رب څنګه پیژنې وایي زه خپل رب کیفیت هم د دې خپلو میږو نه پیژنم وایي د خپلو میږو سره یې څنګه پیژنې وایي ګوره دا میږي ما ته حواله دي او زه د دوی تربیت کوم د دوی خیال ساتم زما او د دوی په منځ کې مغایرت دی زما او د دوی په منځ کې تغییر شته دوی زما په شان نه دي زه د دوی په شان نه یم دوی زما په شان نه دي زه د دوی په شان نه یم سره د دې چې زه د دوی خالق هم نه یم دا ما نه دي پیدا کړي زه د دوی رازق هم نه یم زه رزق هم دوی له زه نه ورکوم خو بس صرف دومره ما ته حواله دي چې زه یې پییم او خیال یې ساتم او زما د دوی په منځ کې مغایرت شته نو هغه ذات او هغه رب چې هغه دا ټوله دنیا پیدا کړي او دا ټول انسانیت او مخلوق پیدا کړی دی هغه او زما په منځ کې ډېر فرق دی لیس کمثله شیء فی الارض ولا فی السماء د الله په مثل په مخلوق کې څوک نشته چې تاته ووایم چې الله د فلاني په شان دی زه رب په دې کیفیت باندې پیژنم عزتمندو د عبد الله ابن مبارک رحمه الله د دې سړي نه پوښتنې مقصد څه خپله مهرباني او شفقت و چې د شپونکي نه د ایمان تپوس وکړي شپونکي ایمان دی شته که نشته دا کار څوک کوي علما دا کار څوک کوي په لسپیکرو په مدرسو جماعتونو کې څوک چې وایي دا د الله د دین خادمانه عزتمندو د دې مدرسو د دې علماو قدر احترام کوي یقین وکړئ چې د دوی شفقت او مهرباني ده که تاسو د دې قدر ونه کوئ الله به دا نعمت واخلي بل ځای له او بل چا له به یې ورکړي تا به ترې محرومه کړي بیا به نه دنیا وي شته او نه به آخرت وي شته دغه څو خبرې مې وکړي الله پاک نه پې خپل ځان ته او تاسو ته د عمل کول توفیق دعا غواړم الله دې موږ تاسو ټول ته پې عمل اسانه کړي الله پاک دې قاري صاحب خان محمد ته ډېر خیرونه ورکړي او تاسو ته دې الله ډېر لوی خیر درکړي چې تاسو د دې حوصله افزایي کوئ خپل بچي ورته رالیږئ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم